ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني یو تازه پیغام رالیږلی. ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني له طالبانو غوښتنه کړې باید تاسو افغان ولس ته ډاډ ورکړئ. هغه ویلي هغوی باید دومره ډاډه شي چې په افغانستان کې هر څه کیږي. شتمني او داسې نور شخصیتونه هم موجود دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. مخکنی ولسمشر اشرف غني وایي په افغانستان کې د ډاډ او رښتینې سولې رامنځته کولو ته اړتیا ده. نوموړي په تازه پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د راوستو په موخه یو ملي بحث ته اړتیا ده چې ټول افغانان د یو باثباته هیواد د جوړولو لپاره پکې خپل نظریات شریک کړي. هغه ټینګار کړی چې په افغانستان کې د حکومت ملي او نړیوال مشروعیت ته اړتیا ده او تر هغه چې ملي مشروعیت نه وي رامنځته شوی، نړیوال مشروعیت رامنځته کېدل ګران کار دی. مخکني ولسمشر اشرف غني همداراز ټینګار کړی چې په افغانستان کې اقتصادي خوځښت ته اړتیا ده او په خبره یې دغه هیواد باید د نورو د بشري دوستانه مرستو مستعمره نه وي، بلکې یو ډاډ دې رامنځته کړلی شي چې د افغانستان خلک په کار بوخت شي، پانګونه وشي او افغانستان له اوسنۍ ناوړه اقتصادي وضعیت وژغورل شي. د ده په خبره په افغانستان کې د وګړي د اقتصادي ودې لپاره امنیت رامنځته شوی دی، نو اوسني حکومت ته پکار ده چې نوي فکرونو، متخصصینو او په کار پوه خلکو ته د فعالیت زمینه برابره کړي څو میلیونونه افغانان په کار بوخت شي. هغه ټینګار کړی چې په افغانستان کې یو دایمي ډاډ ته اړتیا ده څو هر افغان ډاډه شي چې هیواد کې شتمني، شخصیت، فکر، پانګونه او هر څه خوندي دي. اشرف غني زیاته کړې که نوی حکومت د متخصصو شخصیتونو او پلانونو ته ارزښت ورکړي نو د افغانستان صادرات او تولیدات به په څو کلونو کې څو برابر شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر د الله په امان. تر بیا خیر چارې.